السلام او نور پیغمبرانو ته د هغو د پروردګار لخوا ورکړی شوی موږ د هغو ترمنځ توپیر نکوو او موږ د الله د فرمان تابع یعنی مسلمانان یو ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين د دې فرمان منلو یعنی اسلام نه پرته چې هر څوک کوم بل لار غوړه کول وغواړي د هغه طریقه به هیڅ کله قبول نکړای شي او په آخرت کې به هغه ناکام او زیانمن وي كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين څنګه کېدای شي چې الله خلکو ته هدایت وکړي چې هغه د ایمان د نعمت له مندلو وروسته بیا کفر غوړه کړ په داسې حال کې چې هغه په خپل په دې خبره شاهدي ویل ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغه ته روخانه نښانې هم راغلي دي الله خو ظالمانو ته د سم لارې ښوونه نه کوي أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم د هغو د ظلم وړ سزا ده چې پر هغو د الله پرښتو او ټول انسانانو لعنت ده په همدې حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسي نه به د هغو په سزا کې څه آسانتیا راشي او نه به هغو ته مهلت ورکړی شي البته هغه کسان به وژغورل شي چې له دې وروسته توبه وباسي او خپل عملی چلند سم کړي الله بخونکی او رحم کوونکی دی إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون حکومت خلکو چې له ایمان راوړلو وروسته کفر غوړه کړی بیا یې په خپل کفر کې پرمختګ کړی دی د هغو به توبه هم نه قبلي داسې کسان خو په خیر لار ورکی إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين باور ولرئ چې کوم خلکو کفر غوړه کړی دی او همدا د کفر په حال کې مړ شول له هغو نه که څوک له سزا څخه د خپل ځان ژغورلو لپاره دا ټوله ځمکه له سرو زرو ډکه جریمه ورکړي نو هغه به قبوله نه کړی شي د داسې خلکو لپاره دردناکه سزا تیاره ده او هغوی به د خپل ځان لپاره کوم رستندوی ونه مومي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم تاسې نیکی ته نشئ رسیدلای تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوي چې تاسې ته ګران وي او څه چې تاسې ولګوي الله به ورڅخه ناخبره نه وي كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين دا ټول خوراکي شیان چې په محمدي شریعت کې حلال دي د بنی اسرائیل لپاره هم حلال البته ځینې شیان داسې و چې د تورات له نازلېدونه مخکې اسرائیل په خپله پر ځان حرام کړي دوی ته ووایه که تاسې په خپلو اعتراضونو کې رښتیني یاست نو تورات راوړئ
او د هغه کوم عبارت را مخې ته کړئ. فمن اتبع